که عبادت کې که طاعت کې که هر څه کې د خپل وس او د توان مطابق یې کوه د توان ذات یې مه کوه داسې مه کوه چې یوه میاشت داسې عبادت کوې چې خلک وایي ماشاءالله دا په عبادت بله ورځ بیا فرضي لمونځ لا څه پاتې دې باندې یو عجیبه روایت را پیاز حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څه روایت دی وایي نبي علیه الصلاه والسلام کور ته راغلی په هغه وخت د امت یو زنانه زموږ په کور کې وه چې دا ولاړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم زمانه پوښتنه وکړه دا څوک راغلی ما ورته یا رسول الله دا هغه ښځه وه چې هغه زموږ ستاسو په معاشره کې په عبادت والا ښځه مشهوره ده ډېر لمونځونه چې کوي دا په ګرد علاقه کې په ډېر لمونځ ګزاره او ډېر لمونځ کوونکې ښځې سره مشهوره ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم عجب الفاظ ورته استعمالوي عایشه رضی الله تعالی عنها ته وایي ما دومره عبادت کوه چې ستا توان او طاقت وي ما تطیقو چې څومره ته توان طاقت لري د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دا وخت کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مزاج معلوم شو چې د دې څه دومره اخذ کړی و چې دا دومره ډېر عبادت کوي نو زه به هم باید دغونې عبادت وکړم پخوا زمانه کې خو دا ښځو چې کوم سبقت سره کوي مقابله یې کول په عباداتو کې کول اوس خو په بل شکل اوس که یو ښځه په ټیک ټاک باندې مخ ته ولاړه سي بله دا کوشش کوي چې زه هر څومره که زما لپاره حیا اړ نه وي هر څومره که زما دپاره پوړنې اړین وي مهم وي هر څومره که زما ته د پلار عزت سمبالول اړین دي لیکن زه د دې مقابله کوم دا ټول پر قربانوم په هغه زمانه کې بیا مقابله په بشي هغه زمانه کې مقابله د الله تبارک وتعالی په دین کې وه سابقو فی الخیرات د خیر په کارو کې یو بل ته سبقت سره کوه نو نبی علیه الصلاه والسلام په دې پوه شو چې عایشه رضی الله عنها هم دې ښځې ته په کتو باندې د دې هم د ډېر عبادت شوق پیدا شوی ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي نه داسې نه دومره عبادت کوه چې ستا توان او طاقت وي او بل عجبه دا دی عایشه رضی الله عنها دا نه ورته وایي چې دا هغه ښځه وه چې ډېر عبادت کوي یا دا هغه ښځه وه چې په ډېر عبادت باندې مشهوره وه د الله رسول هم د هغه په مقابله کې دا قول ویلي چې دون عبادت کوه چې ته توان ولرې که خدای نخواسته د دغه شهرت په خاطر باندې ته عبادت پیل کې یا خیرات و صدقې پیل کې یا زکات څخه علاوه نور نفلي صدقې کوې نفلي حجونه کوې د نامه دپاره دا به ستا دپاره بجای د دې چې تا خلاص کړي تا به هلاکت سره مخامخ کړي دې کې ریا راځي نمود راځي ځان ښکاره کول راځي ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه دومره عبادت چې ته توان لرې د هر لمانځه وروسته کله کله سړی 10 رکعات هم کولی شي لیکن 2 رکعاته همیشه کول دا د دې لپاره حدیث کې دا هم راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه عبادت چې لږ وي او دایمي وي دا خوښ دی د هغه عبادت څخه چې هغه ډېر وي او د څو وخت لپاره بل عبادت کې راځي خیر العمل ما دیم علیه د ټولو غوره خیر د اسم تفضیل څخه د ټولو غوره عمل هغه دی چې پر هغه باندې سړی دوام وکړي همیشهتوب وکړي و ان قل کسم کم مطلب دا چې د ان منځه وروسته ته 2 رکعات نفل صلات توبه یا حاجت کوي او دایمي یې کوي دا در هغه ښځې چې سړی یوه میاشت د ان منځه وروسته 30 رکعات نفل کوي بیا بل وخت خپل فرضي عبادت ځینې پاتې کوي اسلام موږ ته عجبه ښایسته چوکاټ شی دی که عبادت کوي د نام او د افتخار لپاره به نه کوي که صدقه کوي دا هم عبادت که عمرې کوي دا هم عبادت که حج کوي نفلي حجونه کوي دا هم عبادت دی خو دومره کوه چې ستا د توان لاندې د دې لپاره مه کو پروش کال تللی وم شش کال به خلک وایي پیسې خلاص کړي عمرې ته نه ځي یا ځم چې پوروم یوم ځم عبادت نه دا د نامه لپاره دا به جای د دې چې دا پیسې ستاسو ولاړلې 1000 ثواب هم الله نه درکړي د دغه ریا او د نمود یا د بل بنده په خاطر دې د عبادت وکړي دغه رقم صدقه راوه پروژې کې د خلکو ته جماعتونه ورکول شش کال توان نه لري طاقت نه لري لیکن په دې وجه کوي چې دا سبا خلک ماته پیغور راکړي چې وا دی خو ما خل ولاړې ځینې نو بیا کې پوره یې کې قرضې یې هم یې کوي دا 1000 ثواب نه لري 1000 ځکه انما الاعمال بالنیات دا زموږ مهم روایت دی زموږ د ټولو اعمالو دارمدار چې کوم دی هغه د نیت پورې تعلق لري که د نیت د نامو
نیت یې د تربور سره تربورګروي وه، نیت خلکو تر ځان ښکاره کولو. یوه ذره ثواب الله والا که درکړي د هغه عمل به ستا د آخرت د عذاب ذریعه ګرځي. لیکن که دې لږ لږ کوئ، دا صدقې و خیراتونه دې کول، خلکو ته دې کور جوړ کړي، پټ دې کړي ورکړه چې واخه ما به نه یاده، بل ته دې په لاس کې پیسې ورکښېښوه، بل ته دې کاروبار زمینه ور برابره کړه. دا الله تبارک وتعالی ته در هر قسم لوړ خیر دا الله ته خوښ دی. ما مخکې روایت درته وویل، یو سړی دی یوه خرما توان لري، دا خرما یې په ډېره مینه محبت راواخیسته، په پټه یو غریب ته یې ورکړه چې په دې روژه ماته کړه. الله ته دا صدقه دومره خوند ورکوي، دومره خوند ورکوي. الله د دې خرما پرورش په خپله کوي. لکه یو ماشوم چې مور یې څه ډول پرورش کوي، څومره پر کړېږي، کله یې صفا کړي، کله یې موړ کړي، کله یې څنګه کړي، اخره ماشوم ځوان ځنې جوړ شي. د دغه یوې خرما پرورش الله داسې کوي لکه د ماشوم د مور چې خپل د ماشوم پرورش کوي، د ماشوم مور. او بیا دغه صدقه دومره سي لکه د احد د غره په اندازه باندې سي. دا الله په سرور زور واړي. د قیامت په ورځ به دغه بنده ته وایي چې تا زما په لار کې دغه د احد په شان سره زر خیرات کړي دي او ما قبول کړي دي، جنت ته ولاړ. دی به حیران سي چې تا ما کله دون توان درلودی. الله خو ګپه نه کوي، الله وایي دا ستا ښه نیت، هغه زما د رضا په خاطر چې د کومه خرما کړل او یو روژاتي ته دې د روژې دپاره صدقه کړل، دا ما ته دومره خوند راکړي، ما یې په خپله دغه حال ته ورسول په پرورش باندې چې نن د احد د غره په اندازه سوی ده. مه کوئ ریاوې مه کوئ. نن موږ که چاته یوه ډبه غوړي ورکوم 20 تصویرات ځي. یو خو هغه کسان وي چې خلکو ته اطمینان ورکوي، لکه د خیریه بنسټو والا یا ویلفیر والا، دا خپروا نه لري. د دې مقصد ریا نه ده، د دې مقصد خلک هڅول دي، یا هغه خلکو چې دوی ته پیسې ورکړي د هغو اطمینان لاسه راوړل، په دې کې مشکل نشته. لیکن دا چې یو حاجي صاحب د یو غریب سره ښه وکړي، وایي پلانکی حاجي صاحب دونې پیسې راوړل، دا دې ته ورکړه، ولې نوم یادوي؟ څه کوي؟ خاص کر هغه کسان ته زه وایم الحمدلله، الله دې دې ته جزای خیر ورکړي، ډېر جزای خیر دې ورکړي. د چمن والا باشندګانو د دې مهاجرینو ډېر خدمت وکړي، په صحیح معنا د مسلمانیو د پښتونګروي د هر شي حق یې ادا کړي. خاص کر په دې کې یو دی څه نومېږي، هغه منډولي به غالبا نومېږي. دې سړي سره د دې چې په شپه او ورځ ورته ولاړ دی، خو بس موږ نور هېڅ نه وایو. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې څوک د یو چا سره ښېګڼه وکړي فقط هغه ته وایي چې جزاک الله خیره، بس دغه د هغه مکمله بدله ورکړه. موږ وایو چې الله دې دې ته د جزا د خیر ورکړي، جزاکم الله خیر، جزاکم الله خیر. خو یوه شی داسې چې دا کم کسان چې راواسي که د هغه نوم یاد سي هم پروا نه لري، خلک خو نه پېژني، خو د هغه تصویر و د هغه ویډیو باید نه سي. دا به د دې سړي دپاره ډېر غټ خیر دی. زه په دې وجه نه چې موږ وایو دا، زه وایم دا سړی دونې قرباني کوي، د دې قرباني باید خرابه نه سي. خدای نه خاصه موږ سره شیطان را سره دی، نفس را سره دی. که چیرې موږ هغه سړی په نښه کړو، د هغه ویډیو وکړو او هغه سره لاس په لاس په ویډیو کې پیسې اخلو، نو بیا کېدای سي دغه سړی چې کوم دی نیت یې واوړي او دا صدقه د ده دپاره د خیر پر ځای د عذاب سره یې وکړي. پټه ځینې واخه بیا یې ښکاره کړه چې دغه حاجي صاحب دا پیسې راوړې وې، دا موږ په پلانکي ځای کې مصرف کړې، دا ویډیو د دې په خاطر کو چې خلکو ته مې اطمینان حاصل شي. او دا واورئ کوم کسان چې د دې مهاجرینو خدمت کوي، کوم کسان چې د دې سره ولاړ دي، که موږ هېڅ نه ورته وایو، که موږ هېڅ دعا نه ورته وکړو، د دغه مظلوم د مظلومیت په خاطر به الله جل جلاله د قیامت په ورځ د عرش د سایې لاندې دا خلک درېږي. دا دومره غټ خیر. ما تا ته مخکې په دې باندې موږ ډېر روایتونه پرېږدي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې چا د یو مظلوم کومک وکړي، مرسته وکړي، الله وایي زه د ده مرسته کوم. نو ته د الله مرسته وګوره او ته زه بنده مرسته وکړو. په دې باندې روایت شته، خو الله جل جلاله دې د ټولو څه قبول او منظوره کړي. مهم شی په دې کې نیت صفا کول. دا کار کوو موږ، الله ته وایي چې الله ستا د رضا ذریعه وګرځه، ستا د رضا ذریعه وګرځه. هغه کوم کسان چې دا شی ځینې اخلي، هغوی باید دې کسانو ته دعا هم وکړي، هغه یو خیر دی. جزاک الله خیره، الله دې که نه ورته وکړي دغه د دې مړېدل د ټولو افضل صدقه چې شته. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو افضل الله ته خوښ صدقه هغه ده چې ته د یو انسان وږی نس موړ کړې، دا د ټولو غټه صدقه چې هر څومره نور ځای کې صدقې وي خود به ثواب لري، لیکن دا د ټولو افضل صدقه ده چې یو انسان د یو چا وږی نس موړ کړي.
دا خلک د مهاجرین څونه کړاو کې دا پرېږده چې کورونه ځینې پاتې سوه زړونه یې په کم حال کې دې کسانو د ملک په 15 کاله نه دی لري په هغه سوچو کې دي شونډې یې چاودلې دي مخ یې ژړ دی پر مخ باندې ګرد غبار پراته دي او وږي دي ماشومانو بچیان یې د لوږې ورته ژاړي او ورته ورسې په خپل لاس باندې یو شی ورته ونیسې دا دومره خوند کوي الله ته دومره خوند ورکوي چې د دې یوې روپۍ په عوض کې به الله تا ته 700 چنده نه بلکې در هغه به 100 چنده لا زیات تا ته اجر درکوي او په آخرت کې بیا درته دې وګوره د دې اجر بیا په آخرت کې وګوره مې پرېږدې که 10 روپۍ توان لري که 500 روپۍ توان لري که زر لري که لک لري دغه در ټولو افضله صدقه ده چې یو انسان چې کوم دی بیا مسافر و ابن سبیل قرآن کې دا د صدقو د خیرات مساکین دا ابن سبیل مسافر دی وږي دي د هرې لحاظ څخه په دې باندې مصرفول دا غټ ثواب لري انسان باید خپل توان ورسره وکړي الله دې دې ته جزای خیر ورکړي زه خو خپله په دې کې د دې څه ډېر خوشحاله یم زه کله کله چې دلته د دې موټران ووینم د ماشومان یقینا ما ته سخت زور راکړي الله شاید کله کله زما د ډېر خفګان څخه د سترګو اوښکې تویسي دا هغه چاته معلومېږي چې په خپل ځان یې برابر کړي چې په دا مازدا کې زه ناست وی زما بچیان سره وای زما کورونه داسې پاته سوي وای داسې نړېدلي وای زما په زړه به کوم څه تېرېدلی د دې کسانو به خو انشاءالله الله پاک مهربان دی الله به در هغه ښه ژوند دلته ورکړي آباد به یې کړي په راحت به یې کړي که نور هېڅ ژوند نه هېڅ ژوند نه هېڅ ژوند نه دا خو به نه وي د مهاجرت لفظ خو به ځینې ووځي که څوم دا ثواب دی لیکن دا خلکو دا لفظ د اهانت او د توهین دپاره استعمالوي او وګورئ کسانو مو وګورئ نور بس زړه خو مو ډېر څه وایي خو الله دې دې ته جزای خیر ورکړي الله دې دې خدمت بې شماره عوضونه ورکړي